سلامونه نیکې له ټولو زږه افغانانو ته. ګرانو افغانانو ورونو، دغه پیغام مې خاص حسیب خان ته ده چې د هغه هر وخت کې دغه موضوع جمهوریت پاله ځوانان او طالبان او سپږن او پلانکې او دغه الفاظ ډېر استفاده کوي. دته د ما دغه یو پیغام ده چې حسیب خانه، اول خو د دوه ورونو ترمنځ نفرت مه خوروه. کوشش وکړه چې د حل لاره پیدا کړه چې دغه دوه ورونه سره یو شي او د وطن پرمختګ لپاره کار وکړي او ژمن سي چې خپلو وطن وګړو ته خدمت وکړي، نه چې هغو خلکو ته کندې جوړې کړي یا غمونه ورته جوړ کړي یا جنګ بیا راوپروي. دا د حل لاره نه ده. او ته چې کوم الفاظ دغه نوي نظام ته استفاده کوې، دا د هغوی نه دې نظام او د تیر نظام ترمنځ نفرت خورول دي. په دې باندې د حل لاره نه پیدا کېږي. بیا که د ګلبدین په سر ټولو ته سپکاوی کوي، پوه شي، خو د جنرال مارشال دوستم په سر خو چا ټول نظام ته سپکاوی نه ده کړی، د کرزي په سر خو چا ټول نظام ته سپکاوی نه ده کړی، د تا په سر خو څوک ټول نظام ته سپکاوی نه کوي. وروره ګله، یو بېلارې سرباز په سر خو ټول نظام ته سړی سپکاوی نه کوي که نه. سړی خو ښه او بد پېژني. بیا که ته ویلې ولا داسې ده واسې ده، اول خو درته وایم مه کوه. بل یو مثال درکړو، یو نفرو تا غوندې، خو همدا ته یې، تا غوندې به یې څه ووایو حسیب خان، د ملحدینو په لایف کې به کېناستېده، د الله او د رسول او د قرآن توهین به یې کوو. خپل افغان وګړي به چې ورجګ شو، ورته به یې وویله چې په دې الله ناراضه کېږي او خدای هم څنګه که مه کوئ، ګناه لري. تا به ورته سپک الفاظ استفاده که ښکته به دې کړه او د هغه ملحدینو به د نور هم کلک ملاتړ وکړه. ناست به وي، غوږ به دې نیولی او د الله د رسول د قرآن توهین به کېده، تا به جواب نه کو، مخنیوی به دې نه کو. نن ته وایې چې د باطل په خلاف که زه ما ته ټوله دنیا مخې ته ودرېږي، زه مخامخ ولاړ یم، نو ته ما ته راته ووایه چې ته حق یې که ته باطل یې. ته ډیسکوټیکونه عیاشي غواړې، ته د خپله خور هغه رقم حالاتو کې غواړې، پوه شو چې نه تعلیم کولی شي. ولې تا غوندې خره انسانان د شرابو په نشه کې یا یې چیړي یا یې په عذابوي. بدلون غواړې یا نه غواړې، اسلامي جمهوریت غواړې یا نه غواړې، هغه د تا پورې اړه لري. خو د حل لاره خو دا نه ده چې ته راجګ شي د دوی ترمنځ نفرت خور کړي. بیا که وایې چې زه دونه ښه سړی یم چې د ما خلاف ټوله دنیا مه درېږي، زه د خپلو وګړو په سر درېږم او ننګ پې کوم. خو تا که تغییرات کړی، زه دا خبره دې زه ومنم چې ته رښتیا نن توبه دې ښکلې، هسې چې الله او رسول غواړي سیده خط ته وروره ګله په همغې روانې، زه یې در سره ومنم او ته رښتیا هم تغییر شوی. نو تا خو دغه 2 کاله نه کېږي، ته څنګه دونه زر تغییر شوې؟ په دې 20 کالو کې هغه خلک به نه تغییر شوي، ورونه بچیان خپل د کور وګړي به نه شهیدان شوي، دغه جنگ و جهالت نه به نه ستړي شوي. بیا نفرت چیشته خوروئ چې هله دا سپږند او دا ده، خو د یووالي لاره پیدا که. ته منځ کې نه پوهېږمه سرې پیازې کونې پیازې دلته راغلی د کوم باغ مولی چې غږېږي، ځان مشهوره کوئ. تا نه نور موضوعګانې پاتې دي چې دونه په دې خویندو میندو ته ځورېږي، د تعلیم په هغې ځورېږي، د تا ډېرې کونډې منډې هلته په لږه باندې وخت تېروئ. دغه استعداد د استفاده که ستونی دې وچ که که نه، 100 روپۍ هغه خلکو ته پیدا که، هلته د حل لاره وګوره. دا ته دا یې، دا ته دا یې، دې نه څه جوړېږي؟ دې نه دا جوړېږي چې زه تا سره په جنګ سم، بل ورور بل سره په جنګ کې. دا منافقت ده.